د لویو بخښونکي خدای په نامه او د ناستو مشرانو په اجازه نن د 1402 کال د سور میاشتې 5 تاریخ دی او په زادرانو کلي کې مو ولاړ یو د قومي کومه کمیټه چې جوړه شوې دغه کمیټې صاحب مو د تېرې مرستې په مورد خبرې کوو او د راتلونکي کوم مشکلات د پلانونه دي دوی کوم ستونزې لري د هغو په مورد به پوښتنې کوو. زه په ذلغپور نه میږم د زادرانو کلي یم او د قوم کمیټې کې مرسته په الحمدلله خو مو کوم کسان مستحق کسان چې لیکلي وو ډېره ښکلې ډېره ښه ته ورسېدله. الله پاک دې وکړي چې مو دغه پروسه د دوی دغو غریبانو سره ډېره اوږده کړي. نو زه غواړم چې دا وروسته د مو سره دغه کومکونه وشي. دغه مرسته چې کومه وه دغه ټولو مستحقو خلکو ته پوره ورسېدله او څومره فامیلو ته ورسېده څومره یتیمانو او څومره خلک مستحق وو. مو خو تقریبا کله سر کلی دی ته 158 کوره کلی دی بیا مو مستحق کسان ډېر دي ورکې خو مو هغه ډېر مستحق تقریبا 55 کسان چې په دغه کې کونډیا وو یتیمان وو غریبان او میبینه ورکې وو دغو ته مو ویر کړله ډېره ښه په هغه سره ورسېدله ښه په ترتیب سره ورسېدله. انشاءالله که نوره څه کومکونه کېږي همداسې په ترتیب سره به رسېږي. خدای د اجرونه ورکړي ټوله قوم ته او کمیټې ته. او بل کوم مشکلات لرئ تاسو په کلي کې د څه شي مشکلات لرئ که هغه موږ ته وایئ چې د خلکو ته یې موږ ورسوو که په وس او توان یې پوره وي موږ ته کومک وکړي. نو موږ خو مشکلاتونه ډېر دي خو ضرور ډېر مشکلات چې اوس موږ لرو مو د زراعتي منځکې چې کومې دي نو دا مو بیخي د وصل نه د وچکالۍ لاسه د اوبو لاسه بلکل وصل تونونه په وکړو وصل نه ورکوي. موږ غواړو چې موږ ته اوبه پیدا شي ټویلونه ته وویلی شي چې دغه کوم مو خپله دا کلی دغه خلک په خپلو زراعت نه په پښو ودرېږي. دغې ته مو مشکلات لرو اوبو دپاره مو ضرورت لرو. صحیح دی موږ به انشاءالله تاسو غږ د خارج ورونو ته رسوو د هغوی چې څومره هر څومره وس او توان وي انشاءالله کومک به کوي. مننه. بس الله دې ژوندي لري خوشحال اوسئ تاسې د تاسې نه ډېره مننه دوی نه ډېره مننه الله دې دوی کامیاب لري خوشحال اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال مرجان نامرک زادرانو کلي اوسېدونکی او تاسو چې کوم سره موږ سره مرسته تېره کړې ده دا چې هر چا کړي هغو نه موږ ډېره مننه کوو هغه د دوی کامیاب او خوشحال لري ځکه ډېر تنګ وخت کې ډېر مجبوریتو ته خلکو ډېر مجبوره وو ډېر ضرورتونه وو دوی چې کومه کمتونه مرسته وکړه ډېر د خدای پاک ته ډېرې ښېګړې وکړي ډېر کومک د خدای نوره دوی ته ویل کړي چې د خلکو څخه دا مرستې جاري ساتي. بله دا خبره دی موږ ضرورت یو دوه شیو ته ډېر دی چې اول مو اوبو ته ډېر ضرورت دی چې موږ 2-3 زره جریبه مځکه کم زیاته دا اوبه نه لري مو ټوبیل ته ضرورت دی چې د ټوبیل نه وویو ځکه نواسه د خال شخصي منځکې دومره واس نه لري چې دوی خپل منځکې یو ټوبیل ووی نشي لرلی او کلینی څو ټوبیله ته ووایه چې دا 3 زره جریبه کم زیاته منځکه د اوبه شي نو بیا نوره موږ د خپلو غلو هر څه کېږي د مال ضرورت پوره کېږي د غلي ضرورت پوره کېږي دی مو کېږي خو چې دا ضرور دی. دویمه دا هغه دی چې موږ د جنکۍ مکتب دی همداسې نوسې په دغه تجرو کې هم نشته دي هغه دا سروي دي چې خیمې میمې کې مو ته لګولي دي او مکتب ته ضرورت لرو تعمیر نه لرو تعمیر ته مو ضرورت دی چې دا تعمیر ته جوړ شي نو ډېر به زموږ خوشحال وو ځکه جنکۍ ټول څو سیمپل جنکۍ دي هغه مو تعمیرات نه لرو او که همداسې په خیمو کې سروی د برون نه وي بس ټولې روشي کورو ته څه کېږي پر څه غوښتېږي دغو ته موږ ډېر ضرورت لرو. نوره د چا دا کومک کړی دغه نه ډېره مننه کوو الله د کامیاب او خوشحال لري نور الله د توفیق ورکړي چې نوره دغه نغه کړي ځکه چې دوی دغه تنګ وخت کې ضرورت وخت کې د مفلسه وخت کې خلکو سره والله بېله چې هېڅ شی نه لره دا روله بیا دوی لاړه او تېره شوه کور مو اباد وي ډېره مننه دی. مننه.